نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو شاسوارانو د اسونو یو لخر ولېګل نجد طرف ته. بخاری کې دا روایت شته دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي نو په هغه قافله کې یو کس قیدی گرفتار کړی شو او راي وستل. په مسجد نبوي کې د یو ستنې سره وتړل چې هغې ته ثمامه بن اسال ویلی کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د ستنې پورې وتړل چې د اسلام نه و راوړی، خو دا ثمامه بن اسال ستنې پورې تړلی شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ رالی، درته وایي ثمامه څه حال دی؟ دا وایي تا زه ګیر کړی ما، که چېرته ما قتل کړي نو د یو وینې خاوند به قتل کړي، زما قوم او قبیله شته دی، د هغې په بدله کې به د تاسو نه څوک قتل کړي، او که ما رها کړي آزاد مې کړي نو یقینا یو شاکر سړی چې ستا د رهایۍ قدر به وکړي، یو احسان والا سړی به ته رها کړي. که څه مال دې په کار یې ما نه وغواړه در به کړم، خو ما آزاد که، ما مه قید کوه، ما مه تړه. د الله رسول صلی الله علیه وسلم خاموش روان شو. غیر مسلم دی خو د خپل خوږ نبی اخلاقو ته وګوره. د دې غیر مسلم سره کوم چلن کوي؟ ورته رالی وایي ثمامه څه حالات دي، ژوند دې څنګه تېرېږي، څنګه یې؟ ما ورته به وکړو داسې. په بله ورځ د الله رسول رالی بیا د ثمامه نه تپوس کوي چې څه حالات دي، دا ورته بیا هم هغه جواب ورکوي. په بله ورځ رالی بیا ورته وایي ثمامه څنګه یې، څه حالات دي، دا ورته بیا هم هغه شانتې جواب ورکوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاقونه دا غیر مسلم ثمامه بن اسال دومره متاثره شو چې د الله رسول ویلي دا کلاو کوي پرېږدئ. چې څنګه دا د ستنې نه کلاو شو، د مسجد سره خوا کې غسل وکړه، راغلی وایي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، زه ګواهي ورکوم چې ته د الله په حق سره نبي، او د دې خبرې ګواهي ورکوم چې د الله نه ما سوا معبودي برحق بل څوک نشته. کلمه یې وویله، اسلام کې داخل شو. د څه د وجې نه؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ښایسته اخلاقو د وجې نه. ما او تا د خپل مسلمان رور سره کومه بد اخلاقي کوو، پاتې لا غیر مسلم. زما محترمو، والله دعوت صرف نه دی چې ته په منبر ودرېږه خبرې وکړه، ته کردار داسې برابر که، اخلاق داسې برابر که، رهن سهن داسې برابر که چې ستا د کردار، ستا د اخلاقو نه خلک متاثره شي او تا خواله راشي. ځان نه متنفره مه جوړوه، خلک متنفره کوه مه د ځان نه. قرآن کریم کې الله رب العالمین د دې یو جلک نبی علیه الصلاة والسلام ته ورکړی. فرمایي ای نبی، دا صحابه کرام چې په تا راټول دي، دا چې د تا نه زاره قربان دي، دا چې په تا سرونه شیندي، ورځ په ورځ اسلام کې غیر مسلم راځي او د تا نه متاثره کېږي، اسلام کې داخليږي، دا ستا د اخلاقو د وجې نه. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. ای محمد رسول الله، که ته سخت زړه انسان وې او که ستا زړه سخت وې او دا بد اخلاقي دې کولې، لانفضوا من حولك، خپل ملګري به هم درنه تښتېدلی وي. ځکه خو به د الله د رسول خواته غیر مسلم راتلل، د هغه د کردار نه به متاثره شو، د اخلاقو نه به متاثره شو، اسلام کې به داخل شو.